سلامونه دوستانو، تاسو د بلوچستان د کوټې د ایکسپریس ټرین په باره کې نوي معلومات کتلی سئ. تاسو دغه ویډیو وګورئ، د نن ورځې تازه معلومات دی، کوم چې بلوچانو څومره کسان مړه کړي دي او څومره یې خوشي کړي دي، څومره پکې پوځیان دي او څومره پکې عام ولس دی. تاسو دغه ویډیو وګورئ، بعد کې به خبرې کوو. دعوه شوې ده چې په جعفر ایکسپریس کې 30 پوځیان او 30 وسلوال تر اوسه پورې وژل شوي دي. هغه ځای ته د میډیا رصد ګران دی، د آزادو لارو د دوی خبرونو پخلی نه کیږي، خو دا په مطبوعاتو کې راغلی دي چې اوس هم د جعفر ایکسپریس چې تختول شوی دی او د BLA په ورقه کې دی، د هغې خلاف پاکستان پوځي عملیات کوي. دوی وایي چې د 100 نه زیات خلک یې را آزاد کړي یا را خلاص کړي هم دی. پرون د کوټې نه پېښور ته تلونکی جعفر ایکسپریس BLA ماسپښین تختولې او تر اوسه پورې هلته جګړه روانه ده. بلوچستان د پاکستان لپاره څومره یو مشکله صوبه جوړیږي په داسې حال کې چې پاکستان وایي د هغو د اقتصاد د ملا تیر CPEC هم په دغه صوبه کې راتېرېږي او چین په دې پیښه باندې څومره د فکرمندۍ اظهار کړی دی یا د منصبې مستقبل څه کېدی شي. په دې موضوع نن د هیلو پروګرام د پاکستان په وخت ماښام 9 د افغانستان په وخت 9 او په امریکا واشنگټن DC کې به د سهار 10 بجې وي. زه به د پروګرام قربای مکتلې مه هېروئ. نو دوستانو، تاسو دغه ویډیو څه وکتلې، دا د نن ورځې تازه معلوماتو چې د میډیا مطابق 30 پکې پوځیان وژل شوي دي او 30 پکې هغه کسان وژل شوي دي چا چې په ګاډي باندې ډزې کړې وې. نو د نورو تازه او مهمو معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او له مخته له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ د نوي تازه معلوماتو لپاره. د بلې ویډیو الله حافظ.